د افغانستان نس کلنې لوبډلې ته آخري چانس دی په ورلد کپ کې چې دوی سیمی فائنل ته کوالیفای وکړي. موږ اولنۍ لوبه د سوپر 6 د سریلانکا نه وبیلله، دویمه لوبه زموږ آیرلند سره ده. او څنګه کولی شي چې افغانستان کرکټ ټیم سیمی فائنل ته کوالیفای وکړي؟ ګورئ د ګروپ A نه د آسټریلیان کرکټ ټیم الریډي سیمی فائنل ته کوالیفای وکړه. د دویم پوزیشن لپاره افغانستان او د سریلانکا د دواړو لوبډلو مقابله ده سره. افغانستان 4 پوینټ سره رن ریټ په پلس کې ده، سریلانکا هم 4 پوینټ د خورن ریټ سیده ده په منفي کې ده، ماینس کې ده. اولنۍ لوبه د سریلانکا ده. سریلانکا اولنۍ لوبه له سویلي افریقا سره کوي. کچيري سویلي افریقا سریلانکا ما تکړي نو افغانستان به حتمن 100% کې کوالیفای وکړي. کچيري سریلانکا له یو ښه مارجن سره سویلي افریقا ما تکړه خپل رن ریټ بهتر نو بیا په افغانستان چې کله آیرلند سره په 13 تاریخ باندې میچ وینال ته بدوی له پلانینګ سره زی سیاره موږ یو نورمال وکټري مخته پکار ده، که خر رن ریټ نه پکار ده، خ مارجن نه مخته وکټري پکار ده، نو هلته به بیا ټول معلومات کیږي. نو افغانستان وسم تقریبا 80% چانس لري چې دوی کوالیفای وکړي. سریلانکا دومره چانس نه لري ځکه دوی سره دلته ټیم هم مضبوطه ده. د سویلي افریقا افغانستان سره چا سره میچ د آیرلند سره هغه یو کمزور ټیم. نو زیات چانس د افغانستان د چې مخ د راوند ته کوالیفای وکړي. نو تاسو خپل څه نظریه د کمنټ سیکشن کې حتمن را سره شیر کړئ.